مسلم شریف حدیث پیغمبر اسلام فرمایي خاوین خپل کور والا ته دروغ وایي، کور والا ته دروغ وایي، کور والا نه راګرځي، کور والا روز فرمایشونه کوي، کور والا هر روز مطلب خرچې غواړي، تور تو زه تعالی کپڑے راوړم چې کمی کپڑے غواړي، کمی جامې غواړي، کمی مطلب چې وټي غواړي، کم چیز غواړي، ستا چې کم د ضرورت شیان دي زه بالکل دل راوړم، او په زړه کې دغه خبره ده چې راوړم یې نه صحیح سو پروا نه لري. او که سړی په خوله دا وایي زه به د پلانې کار کوم، په زړه کې دا وایي چې نه به کوم، دا دروغ دي. لیکن په دغه ځای کې د الله رسول فرمایي پروا نه لري دا ښځه بل کم راګرځي نه. یا یو سړی د دوی کور والاوي لري، اوس یې تم وایي چې ستا ډېر قدر دی پر ما باندې، پر ما ډېره ګرانه یې، دا بلې تم دغه خبره کوي، نو دوه ودو والا چې دی هغه نیمه ژوند په دروغ ورباندې تېرېږي، نیمه ژوند به په دروغ ورباندې تېرېږي. بیا چې کله ته پوښتنه جمعه کې چې اشرف دویم واده او یاره ډېر زبردست ډېر خوشحاله یم، یعنې دی وایي زه په کډي کې یم، ځان دا کډي ته راشوه که دیغ یم دواړه به سره ناشته. والله دا ګپه نه ده، دا رښتیا دي، ډېر ګران کار دی. امام ابو حنیفه صاحب فرمایي په یو واده کې چې کوم خوند دی په دویم واده کې خوند نشته. کې نه منئ ته یې وکړئ چې پته درته ولګېږي، ته یې وکړئ چې پته تی ګرځ پوښتنه وکړئ دا دوه ودو والا سره، او بیا چې تام دوه ودونه کړي بیا ته دوی خبرې ته بیا دی بیا سر درته کوي ډېر بېزاره یم ډېر تنګ یم. صحیح ده ته خو هم دغه ګروپ یې و ماشاءالله خبره دغه ده که دروغ نه سم وایه رښتیا ده و دا دوه ودو والا ناست دی دا رښتیا. حاجي صاحب ستا د خو مړې سوې دواړې صحیح ده ټیک د دغه دوې ولاړې خیر ته څه نه وایي. نو نیمه ژوند په درواغو دی. د خدای په نامه که روغه شپه جنې تېره کې د دغه زړې ساه د دغه بدرنګې ساه چې ان څو کمزورې ښځې والله که د شپه جنې تېره دا کله کله دغه دوه ودو والا نه مطلب شپه خې د غوړې سره یې انو بیا چې شپه سي بیا هغه بیده سي یا رقم سي نو خو د خدای ژوند دې تېروي د درواغو ژوند دی. بیا ای چې بیده سوله بیا دی ولاړ سي بل لري تر پیشلمي حالت دی د خدای دپاره بیریږي. ابا چې کله به دا پوهېږي چې نوی راپورته کېږي بېرته راسي انا مې خو نوم د خدای بې وقوفه د هغه چې رښتیا د ټوله شپه د دې تېره کړه به دغه درواغ دا د رښتیاو خبره ده. درواغ والله که درته وایم که دوی نه به پوهېږي په پوه بیا لا هم کوي که نه پوهېږي پوه بیا کوم دا رښتیا خانه ته خو هم دغه ګروپ صحیح ده او که نه سترګې دې هغه څه کښته دي نو معلومېږي ته هم دغه ګروپ نو خبره دا ده د الله رسول فرمایي یوې ته هم یوه خبره وکړه او حق هغه نه دی او دا بلې ته هم وکړه هسې په درواغو بې سره چلوې لکه موږ پښتانه نه وایي زموږ کاروبار ټول درواغ دی په درواغو بې ګټې یو په دې ځای کې د الله رسول فرمایي په درواغو د ښځو سره ځان ژوند تېروه. حضرت علي کرم الله وجهه فرمایي وایي دنیا او آخرت دی دي لکه سړي دوې کور والا وي چې یوه خوشحاله کوې بله خوا بدې شوه. دنیا او آخرت هم دغه دی که دنیا سمایه آخرت ته ولاړې که آخرت سمایه دنیا ته ولاړه دواړه والله که صحیح وي. دا حضرت علي کرم الله وجهه فرمایي. نو د هغه رقم پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي کور والا ده دوې دي ورته ووایه ډېره ښه ښځه یې پلارداره یې خاندانه یې او په زړه کې د هغه وایه والله که یا ښه یې یا پلارداره یې یا خاندانه یې پلیته یې بده یې ذلیله یې زه ایله تباه کړم او دا بلې غریبې ته هم د هغه وایي. دا ځکه نو ډېر ښه حکایتونه شته خو زه د په دې نه وایم دا د موبایلانو دنیا شو خلک بیا وایي چې یاره مولوي صاحب څنګه خبرې دې وکړي. وحديث المرأة زوجها او وی وزیا بله کیسه مې شروع شوه ښځه مو خاوین ته ووایي چې څونه را باندې ګران یې تر ګردې دنیا را نږدې تر ګردې دنیا را باندې ګران یې او د دې په زړه کې نو والله که د پاولي قدر لري وایي بس ستا بغیره به زه څه کوم ستا بغیره به زه ژوند تېروم تور توه کله کله چې یاره که خدا نخواسته زه مړ شوم قرار یې به سترګې وشکې او که ته مړ شوې زه به څنګه ژوند تېروم نه 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 زه خو دا ژوند تېرولی نسم زه دا ژوند تېرولی نسم زه دا ژوند تېروم نه که نه هغه ځان ته داستان دی د وفا دنیا ده کوروالا تر ډېره حده وفاداره ده او تر بیخي ډېره حده بې وفا هم ده. ښکاره کیسه درته کوم ثانوي صاحب لیکلي دي په خپلو خطباتو کې یوه ښځه وه ډېره بیماره شوه چې بیماره شوله نو ډېره دا ځای ته ورسېدله چې زیاته به مرم نو یې خاوین ته وویل چې خاوینده ته که زه مړه شوم ته بل واده کوې
نو هغه خو ښه ژوند ورسره تېر کړي ولیا بل واده نه کوم دی ولیا ولې چې ته بل واده وکړي خو خیر سړی دا ځای ته راورسوي چې اخره دا سړی په نامرده کړي په خبرو خصوصي سره خلاصېږي چې زه به بل واده نه کوم ابا شزم خوشاله زه شکر دی بس قیامت ورځ سره یې ته خدای کړو هله 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 شزه بیرته جوړه شو چې جوړه شو په سړی کې په سات وکړي سړی ته سړی کا اوس علاج ملاج هغه علاج کینو نه کیږي خو ته په ما دغه په سات وکړي نبی صاحب فرمایي وای دا شزه څو عمر وا نو خو بس بالا کار یو نیم ولا اخر د سړی سره طلاق واسو مستا گزارانه سره کیږي سړی ورته وایي چې ظالم خو تا په ما دا چم وکړي اول نو بس چې سید نو ته خپل کار کوه زبون خپل کار کوم دای به وفای ده وفا به دروشه وفا دا هغه والک زما ملګری استا هغه وای زما انا داس واده وکي زما د نکسره چې د دوه قومو بدیراتله دغه سړی چې دا روغه کولای سو هغه ورته ویل دغه شزه ما تراکې د پلانې شزه دا نن څه مطلب بیا ته اصل کلمه خبره دا ما تراکې زستی روغه درکو هغه قریبانو د انجلی ورته ویل یا دا مشته نه درکو مړی دی وې شهر څه کیږي دا انجلی د شپې په پټ راوته دغه سړی کور لراله زستا سره واده کوم خدای زما ورونه روغ وروکه چې مړی وو توانونه زموږ کور لراله سي دغه بیا وفاس ټیکسونو بل وفا به دروشه بی عائشہ صدیقه وایي ما په جنگ کې داسې پیښه سوله چې یو کافر ونیول شو کافر چې هغه مسلمانان وژلي وو د الله رسول پر هغه امر کوي چې دا به وژنو خامخا به وژنو د دې بیا کور والا و دې سره ګرانو ډېر ښایسته ژوند یې ولو دې سره کښېنسته چې ښه سړی کا دا وڅره کوم څه پیښه سوله دا تا وژني دورتلو ما وژني ما نه پېژني ښځې ورته ویل زه بیا تا ګرځه ژوند نه غواړم زه بیا تا ژوند ګرځه نه غواړم نو څه کول پکار دي نو دا یې وکړو ته دی وکړه خاوند ټول ښځې ته دی وکړه په صحابو کې یو صحابي شهید کا تفسیر مزری مولوي صاحب لیکلی یو صحابي شهید کا بس پتا باندې مطلب کام بیا قتلې کام بیا پر دې باندې مطلب سنگسار کې قصاص به کوي نو ارټیکس انو د ښځې کور وي وخت دا صحابه لاندې والته ناس دي د ښځې کور دا کم کور جوړ ښځه چته خطلې وي لو ډبره یې شي ولاندې صحابه کرام ناس دې ډبره پر ایلا کړله صحابي چې دی هغه شهید کی بسو خبره معلومه سو چې دا ښځې دا کار وکړ ښځې گرفتار کړ چې گرفتار کړله نو اوس پر دې باندې حد جاری کیږي نو عائشه صدیقه وايي نمونه اخستل کیږي پلانې را ولاړ کړي وجني چې را ولاړې بس هغه وجني یې راولې وای دا ښځه هم گرفتار داسې خاندي داسې خوشاله ده ما پښتنه مال څه کیسه ده ورسه په خاوند پسې روانه یم زما خاوند بلاړي زم په پسې یم عائشه صدیقه وای داسې ښځه نو بیا ما نه ولیدلې چې دا وجني او داس شنه د خندا کیږي ما زړه ته ولوېده چې او په ښځو کې هم دونه وفا سته نو دغه وفا بیا پاکستان چې راولاړ سو الله یې د خاوند مرګ یې ولیدې په سترګو ځان ته هم دغه لاره جوړه کړله نو په دې وجه باندې الله رسول فرمایي بیا وحديث رجل امرأة یا وحديث المرأة زوجها سړی و ښځې ته درواغ وایي او ښځې ته پر ما ډېره ګرانه ښځه بیا سړي ته وایي چې پر ما ډېره ګرانه که ته نه وې زه به څه کوم بې تا زه ژوند نه غواړم بې تا دا ژوند ما ته ډېر ګران دی خدای دې دې ورځ نه راولي خدای دې ما ستا د مخه کړي ټیک شو دا ټولې خبرې ستا نو د الله رسول فرمایي دلته که څه درواغ سره وویل پروا نه لري نو اوس خو مې زړه ته ولوېدله او که دا کله ښځې که زما بیان واورېد بیا درواغ ورته شروع کوي که نه اوس لا نه پوهېږي دغه دغه پر چانس ورته ښځې خو در معلومېږي نه دي په خبرې اوس مې در خبرې کړلې بس که په دا پوه شوې چې ښه در پرون ډېر پر ګران شوی یم په دا پوه د مولوي صاحب بیان یې اورېدلی پرون دونه نه وم پر ګران نن څه ټکه لوېدلې ده بس دا اکثراله د الله رسول فرمایي ښځه خاوند ته درواغ وایي چې ډېره باندې ګران یې څنګه زمری دی به د جهان چغال ډېر سخي یې وایي حتیم تایي یې دی به د جهان بخیل یې وایي در ګر جهان راته ښایسته یې دی به د ګر جهان پترنګ ټیک شو